اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. د بسم الله د مفردات په تشریح باندې خبره شروع شوه او ما تاسو ته عرض کړو چې دا جمله چې ده په 19 حروفو باندې او په 15 کلماتو باندې مشتمله ده. اولنۍ کلمه حرف با ده. د دې متعلق څلور مباحثو یو بحث هغه شوی دی چې هغه د دې متعلق دی، په دې باندې خبره وشوله. دویم با په څومره معانیو کې مستعمل ده او دلته کومه معنا مراد ده. نو دا خبره تاسو کتابونو کې کړې ده چې تقریبا په 1400 معانیو باندې با مستعمله ده. کله با د الصاق د پار راځي، کله د سببیت د پار راځي، کله د استعانت د پار راځي، کله د مصاحبت د پار راځي، کله د عوض د پار راځي، کله د قسم د پار راځي، کله د استعلا د پار راځي، کله بعد حال په معنا راځي، کله د ظرفیت د پار راځي، کله د نقل د پار راځي، کله زائد راځي، کله بعد فار د بدل راځي، کله د مجاورت د پار راځي او کله د تعلیل د پار راځي. په دغه حواله سره 14 معانیو کې با مستعمل ده. دلته کې په دې باندې د مفسرینو اتفاق ده چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې با برای استعانت ده یا برای مصاحبت ده. اگر چې بعض علماء قول کړي په الصاق باندې هم ده، خو دا قول کمزور او مرجوح ده. راجح قولونه دغه دوه دي، خو په دې کې اولا کم ده او غیر اولا کم ده. نو په دې حواله سره جلال الدین سیوطی رحمه الله او علامه الوسی رحمه الله د هغې مسلک دا ده چې غوره خبره دا ده چې به د پاره د استعانت شي. جاراللازم اشعری مسلک دا ده چې غوره خبره دا ده چې به د پاره د مصاحبت شي. علامه سیوطی الوسی رحمهم الله فرمایي چې به د پاره د استعانت ځکه خدا چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د کار په شروع کې ویل کېږي او د هر کار په شروع کې انسان محتاج دی د الله مدد ته او د الله تعالی مدد موقوف دی په استعانت. اعانت موقوف دی په استعانت چې ته خود الله نه مدد وغواړې، الله بس تا مدد کوي. نو د دې وجه نه د هر کار په ابتدا کې د الله نه مدد غوښتل پکار دی او بعد استعانت هم په دغه دلالت کوي. نو ښه خبره دا ده چې با برای استعانت شي. دویمه خبره عقیده کوي که با د پاره د استعانت شي نو دې کې به اشاره شي عجز او کسر نفسی ته. انسان ځان عاجز ګڼي چې الله دا کار زه کولی نشم، سو پورې چې ستا مدد ستا توفیق زما سره شامل حال نه دا کار زه کولی نشم. نو انسان عاجز او ګاڼه ځان د الله تعالی په وړاندې باندې. او که دا با د پاره د مصاحبت شي نو دې نه خو د ملګرتیا هغه وهم ذهن ته راځي چې ګویا کې زام دا کار کوم او خو ستا ملګرتیا هم پکې پکار ده. نو ګویا کې یو حد د پورې دی هم ځان په دغه کار کې لکه مستقل ګڼي. نو په دغه حواله سره بعد استعانت کې عاجزي سوا ده. نو بعد استعانت د پاره غوړه ده چې زه د الله تعالی نه د مدد په غوښتو سره دا کار شروع کوم چې الله تعالی ما سره خپل مدد په دې کار کې شامل حال کې. جاراللازم اشعری سے په دې باندې څلور دلایل ویلي دي چې بعد پاره د مصاحبت ده، او بهر کې پاغه باندې خبره نه کو. علامه الوسی رحمه الله د جاراللازم اشعری په باره کې ویا و جاراللازم اشعری صاحب چې د با په باره کې کوم مذهب اپناو کړی دی چې بعد مصاحبت د پاره ده او د استعانت د پاره نه ده، نو د دین بی د اعتزال لازم، چون کې جاراللازم اشعری معتزلی دی. نو هغه په ارده کې هغه خپل اعتزال ته چې کم دی دغه وای دا یعنی دغه کې دا ترجیح ورکایم. نو دې ځای کې هم هغه داسې کوي ځکه که بعد پاره د استعانت شي. خو به د دې معنی دا ده چې انسان په دې خبره اعتراف کوي چې په دې کار کولو کې زه مستقل نه یم. او چون کې د معتزله خدا مسلک دی چې انسان په افعالو کې مستقل دی
او چې با برای استعانه شي عدم استقلال ثابتېږي. نو د دې وجې نه هغه کم چې د معتزله مسلک دی او د هغې چې کم موقف دی او د هغې چې کومه نظریه ده هغه په بعد استعانت باندې کنډم کیږي او رد کیږي. نو ځکه هغه وایي د پیرال لاره اختیار کړې ده چې بعد استعانت نه د با برای مصاحبت ده. بهر کې دا یو دویم بحث و چې دلته بعد څه دپاره د په هغې باندې خبره سره وشوله. دریم بحث چې دی هغه د بعد حرکت مطابق دی. دلته په با باندې دی حرکت د کسرې او تاسو د نحوې په کتابونو کې ویلی دي چې با حرف دی او حرف چې دی دا د مبني اصلو نه دی او اصل په بنا کې سکون دی. خو چې سکون کله متعذر شي نو بیا به ورکې مبني له فتحه ځکه فتحه دا د سکون خور ده په تحبیب کې. نو دلته خو سکون متعذر و ځکه ابتدا به ساکن راتله که بیله موږ سکون ورکولی نو پکار بیا څه شو چې موږ له څه ورکړی وی فتحه ورکړی وی چې بسم الله الرحمن الرحیم د تخفیف پیش نظر فتحه پکار ولیم کسره ورکړی ده. نو د دې نه علما جواب کوي. هغه جواب دا کوي چې با دا لازم الحرفیت او لازم الجر ده. یو طرف ته دا لازم الحرفیت د امیش د پاره با حرف ده. شرطم چې تتبع او تلاش وکړي د کتبو د عربو با به پکې اسم او فعل پیدا نه کوي چې چرته با اسم راغلی دی یا فعل راغلی با راځي حرف. دویم با د لازم الجر امیش د پاره با خپل مدخول ته جر ورکوي نصب رفع دا شی نه ورکوي او د دې دواړو تقاضا دا ده چې بیله موږ حرکت د کسرې ورکو. د لازم الحرفیت تقاضا دا ده چې بیله کسره ورکو. ولې؟ ځکه چې با کله لازم الحرفیت شو چې امیش دپاره حرف دی. حرف تقاضا کوي د عدم د حرکت. وای ما باندې حرکت مه راوړئ زه کمزور یم او دا کسره چون کې انحفاظي حرکت دی لاندې راځي نو دام په شان د عدم دی د حرکت لکه نه حرکت دی. نو ځکه د با سره چې دا لازم الحرفیت ده د دې تقاضا ده چې موږ له کسره ورکو او با لازم الجر د مدخول له جر ورکیا. نو د دې تقاضا هم دا ده چې د بې له موږ کسره ورکو ځکه چې دا جر د با اثر دی. نو چې حرکت د با دا موافق شي د اثر د با سره اثر د با هم جر دی او حرکت د با به هم څه شي انو جر شي. جر نه خو کسره شي ځکه چې دا خو بنا د بنا کې خو موږ تعبیر بیا په کسرې او ضمې او فتحې سره کوو. اعراب کې چې کله آخر له حرکت ورکولی کېږي د هغې نه تعبیر بیا په رفع نصب او جر سره کوه. نو بهر کې په دغې وجه باندې چې دا لازم الحرفیت ده او لازم الجر ده نو دې له حرکت د کسرې پکارو. خو دا دواړه پکار دي. د دې وجه نه بعضې خلک دا یو اعتراض هم کوي چې واو دا لازم الحرفیت دی حالانکه واو خو تاسو کسره نه ده ورکړی یا کاب چې دی دا لازم الجر دی مدخول در جر ورکوي هغې له خو تاسو فتحه نه ده ورکړی. نو موږ دا ویو چې موږ چې حرف له کسره ورکو نو په مجموعه د شرطینو به ورکو چې لازم الحرفیت هم یو لازم الجر نو واو لازم الحرفیت دی امیش دپاره حرف دی خو لازم الجر نه دی ټول عمر مدخول له جر نه ورکوي. ذکر دی مدخول په اعراب کې تابع د معطوف علیه چې معطوف علیه مرفوع جو هغه هم مرفوع د واو نه وروسته او چې هغه مجرور دی واو نه وروسته او چې هغه منصوب چې د واو نه نو لهذا دا لازم الحرفیت دی خو لازم الجر او کاپ دا یقینا لازم الجر دی کاپ خو لازم الحرفیت نه دی. کاپ کله اسم هم واقع کیږي لکه کاپ تشبیه په معنا د مثلو باندې دا اسم دی. نو بهر کې دا د حرکت د با متعلق خبره شوله. څلورمه خبره هغه د با د رسم الخط متعلق ده. چون کې د دې با د اخفه چې ده نو دا ډېره اوږده شوې ده با متوله راغلې ده اوږده راغلې ده. ولې دا با اخفه چې کومه دی دا اوږده شوې ده او متوله راغلې ده اوږده راغلې ده. د دې علما دوه درې وجې ذکر کوي. یو وجه دا ذکر کوي چې دا با چې ده دلته قایم ده په مقا دې ځای کې دغه حذف شوی دی دا حمزه حذف شوی دی. نو چې حمزه حذف شوی دی نو دا خپه د با اوږده شوله چې دا خپه هغه قایم مقام شي د حمزه محذوفه ځکه اصل کې بې اسمې دی. نو یو خو د دې وجه نه دا اوږده شوې ده. دویم علما وایي چې د دې اصل وجه دا ده چې دا با د قرآن اولنی حرف دی چې د دې نه قرآن شروع کیږي. نو دا غټ پکارو چې د غټ حرف نه د عظیم حرف نه دا قرآن څه شی جي شروع شي. د دې وجه نه عمر بن عبدالعزیز به د قرآن کاتبینو ته ویله چې طول البا دا با چې کوم دی کاتب ته وی دا با اوږده لیکه
وسر السین او د سین د خپې ښکاره کوه ودور المیم او میم چې دی نو دا ګول جوړوه. نو د دې وجه نه هغې هدایات هم دا و. او یو درېیمه وجه د دې بې د دې خپې په غټوالي کې هغه صوفیانو لیکلې ده. هغه وایي بې انحفاظي حرف دی، لکه دا هغه نقطه ده چې د کلمې نه لاندې راځي. با یو نون دی، نون چې کم دی بره راځي، بره نقطه، او با چې دی نو دا لاندې راځي د کلمې نه. خو چون کې چې دا با کله ملګری شوله د الله د نوم سره، نو الله وله رفعت ورکه دا خپې وله دونه اوچته کړه چې سم اسمان ته وله. نو اشاره ده دې خبرې ته چې که بعد د الله د اسم په ملګرتیا باندې رفعت حاصلولی شي، نو انسان که د الله د ذات سره تعلق پیدا که دا هم رفعت حاصلولی شي. چې یو وارې ته د الله تعالی د ذات سره څه پیدا کې؟ تعلق پیدا کې. لہذا بیا تا ته الله تعالی رفعت درکوي، د ځمکې نه به د اسمان ته ورسوي. عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنے منزل آسمانوں میں. بے بتبرز بهر کې ابداد به متعلق خبر وا. لفظ اسم دا دویم کلمه دا په بسم الله الرحمن الرحیم کې. د اسم په باره کې تاسو د نحوی په کتابونو کې چې کوم مباحث کړي دي هغه درته دلته نه کوم، چې کوپیان وایي دا په اصل کې ویسمون دی، او دغه چې وایي دا څه ورته ویلی کېږي بیسریان وایي چې دا سومون دی. دا هغه ځای کې ابتدایي مباحث دي. دلته دومره خبره جی زده کیا چې اسم کله په مقابل د فعل او د حرف کې راځي، نو بیا دا شامل علم ته هم دی او صفت ته هم دی. صفت هغه کلمه ده چې دلالت کوي په ذات مبهمه باندې چې ماخوذ وي سره د بعضو صفاتونه، او په علم کې صفتیت مد نظر نه. نو چې کله اسم په مقابل د فعل او د حرف کې راشي، نو هغه شامل وي صفت ته هم او علم ته هم. او بیا چې دا اسم کله په مقابل د صفت کې راشي، نو بیا دا صرف علم ته شامل وي او صفت خو ردی بیا قسیم او مقابل شو. دویمه خبره چې دا زده کیا چې اسم کله په دا خپل معنا باندې راځي چې هغه دلالت کوي په یو مسما باندې، خو کله په معنا د ذات سره راځي. او دا بحث مخکې چړلی شوی دی د دې امت په ابتدایي دور کې چې اسم او مسما کې عینیت دی او که مغایرت دی. نو معتزله وبوي چې په اسم او مسما کې مغایرت دی، او اشاعره بوي چې اسم او مسما کې عینیت دی. خدا هغه وخت یو چړلی شوی بحث دی عینی بس دی، څه خاص پیدا په مرتبه نه ده. نو اسم کله په د الفاظو باندې هم اطلاق کیږي او کله په ذات باندې هم اطلاق کیږي. دلته دا خبره یاد ولرئ چې دلته مراد د اسم نه علم، صفت او ذات درې واړه مرادېدلی شي. ځکه استعانت د الله په ذات سره کېدی شي، استعانت د الله په اسم علم سره کېدی شي، او استعانت د الله په صفاتو سره کېدلی شي. نو د اسم نه درې واړه مرادېدلی شي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء حسنا. که د اسم په نوم، که د الله په نوم باندې ته د الله نه څه غواړې، او که د صفت رحمان او د رحیم په نوم باندې د الله تعالی نه څه غواړې، مدد غواړې، الله تعالی به تا سره کوي. دریم لفظ دی الله. لفظ د الله کې خلک حیرانه دی، لکه څنګه چې د الله په ذات کې خلک حیرانه دی، او د انسان عقل چې کم دی نو هغې ته اپروچ او رسایي نشي کولی. د دې وجې نه په لفظ د الله کې هم خلک حیرانه شوی دی چې دا لفظ د الله چې دی نو دا څه شی دی. څلور بنیادی اختلافات دی په لفظ د الله کې. یو اختلاف دی د دې په عربیت او عجمیت کې، دویم اختلاف دی د دې په وصفیت او په علمیت کې، دریم اختلاف دی د دې په اشتقاق او په عدم اشتقاق کې، او څلورم اختلاف دی د دې په کلیت او په جزئیت کې. نو اولنۍ خبره درته مختصر وکما. د دې مولیانو اختلاف دی چې لفظ د الله عربي دی او که عجمي دی. ډېر لږ مولیان دې خبرې ته تللی دي چې لفظ د الله عجمي دی، او هغې بیا په خپلو کې مران شوي دي. څوک وایي دا لفظ سوریاني دی او څوک وایي دا لفظ چې دی نو دا عبراني دی. خو جمهور علما په دې باندې دي چې لفظ د الله عربي دی، او د هغې دلیل دا دی چې لفظ د الله په قرآن کریم کې په کثیر او په وافر مقدار کې ذکر شوی دی. نو په دومره زیات مقدار کې عجمی لفظ په قرآن کې راتګ دا د قرآن عربیت متاثره کیا. او قرآن په باره کې د الله فیصله دا ده چې قرآن عربیه، قرآن په ژبه عربی کې دی. نو که د لفظ د الله پکې غیر عربي شي دا خو په ډېر زیات غیر عربي الفاظو باندې بیا قرآن مشتمل شه، د قرآن عربیت ختمه یا. نو لہذا په دې اتفاق دی چې قرآن عربي دی.
ټیک شوله چې لفظ د الله عربي دی. اوس چې لفظ د الله عربي شي نو بیا پکې دا درې اختلاف دي، خو په دې کې دا درې دوه اختلاف بنایي دي او یو اختلاف اصلي دی. اصلي اختلاف دا دی چې لفظ د الله مشتقی دی او که غیر مشتقی دی، دا د چانه مشتق دی او که نه دی. نو یو طبقه د علماو دا وایي لکه پاغي کې امام ابو حنیفه رحمه الله دی او په نوحاتو کې پاغي کې سیبویه دی او خلیل تم دا قول منصوب دی چې لفظ د الله مشتقی نه دی. اغي دا وایي دا اسم جامد دی لکه څنګه چې ذات د الله لم یلد ولم یولد دی، نو اسم د الله تعالی لم یشتق ولم یشتق دی. نه ته څوک مشتق دی او نه د چانه انو مشتق دی. نو دا غي خبره ده. دویم قول والا وایي چې نه دا لفظ چې دی نو دا مشتق دی او د دې دپاره مشتق منه شته دی، په هغې باندې به بیا وروسته خبره کوو. نو دا خو اختلاف اصلي شو. اوس کله چې څوک چې دا وایي چې دا لفظ مشتقی نه دی نو هغې دا وایي چې دا لفظ علم دی، او چې څوک وایي مشتقی دی نو هغه وایي وصف دی. نو دا په علمیت او وصفیت کې کم اختلاف چې دی دا په دې باندې بنا دی. اوس چې علم شو نو خو اشتقاق پکې نه کیږي، او چې وصف شنو بیا پکې اشتقاق انو کیږي. نو دا اختلاف پاغي باندې بنا شو. دریم اختلاف پیدا بنا دی چې کله علم شو او مشتقی نشو نو دا محل د تغییر او د اعلان نه دی، ځکه اعلام علم او اعلام دا د تغییر او د اعلان نه محفوظ حتی الامکان. او کله چې دا مشتقی شي لکه دویم مذهب والا چې وایي نو بیا دا محل تغییر او د اعلال دی، ځکه چې په مشتقاتو کې تغییر او تحول او دا قصې قطارې راتللی شي. نو دا په دویم اختلاف بنا شو، په اشتقاق او په عدم اشتقاق باندې. څلورم اختلاف پیدا بنا شو چې څوک وایي چې دا مشتقی نه دی او علم دی نو هغې وایي دا جزئی دی، او چې څوک وایي چې دا مشتقی دی او وصف دی نو هغې وایي دا بیا کلی دی، ځکه چې علم شو خو دا علم شو لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن الشرك والنقص والزوال. علم شو، علم جزئی دی. او چې څوک وایي چې دا وصف دی نو بیا لفظ د الله په معنا د معبود سره شو، نو چې په معنا د معبود سره شو نو دا به کلی شو، خو کلی منحصر په پردین دی. ټیک شوله جی. اوس کم خلک چې دا خبره کوي چې لفظ د الله چې دی نو هغه مشتقی دی، دا غي خپل دلایل دي. څوک چې وایي چې لفظ د الله مشتقی نه دی دا غي خپل دلایل دي. دا دلایل زه دلته نه وایم، دا به هم داسې لا یعنی غونتې بحث شي، خو دومره خبره ده چې کم خلک دا وایي چې لفظ د الله مشتقی دی نو دا د چا نه مشتق دی، مشتق منه یې څه ده، ماخذ الاشتقاق یې څه دی. نو په دغې حوالې سره هغې څلور قوله کړي دي. یو قول دا کوي چې دا مشتق دی، لفظ د الله په اصل کې وایي الهونو. اوس اله کې دا حمزه حذف شوله او الف لام په داخل شو او بیا لام په لام کې مدغم شو نو دا شو الله. نو الله کې دا الف لام تعریفی نه دي، بلکې الله کې دا الف لام چې دی نو عوض راغلی دی د حمزه محذوفه نه. بیا د الله او د اله په منځ کې څه فرق دی؟ نو یو فرق پکې علما دا کیا چې اله کې چې کله اعلان نه دی شوی او دا کنورټ شوی او منتقل شوی الله ته نه دی نو د اله اطلاق کیږي په مطلق معبود، کاغه معبود حق وي که معبود باطل وي. خو د اعلان نه وروسته چې الله شو بیا د الله اطلاق کیږي په معبود حق، په معبود باطل باندې اطلاق نه کیږي. او دویم فرق پکې دا کړی دی چې دا کله اله دی نو دا وصف دی او کلی دی په معنا د معبود سره، او چې کله دا الله شو نو دا به علم دی د الله د ذات د پاره به جزئی دی. نو اله کلی دی او الله جزئی دی. دو فرق کړی دی. اوس چې کله د دې اصل اله شو، د الله اصل څه شو؟ اله څه شی دی؟ بعضې مولیان وایي دا مصدر دی او بعضې مولیان وایي دا صفت مشبه ده، بیا بر هر تقدیر. خو د اله د چانه مشتق دی؟ د دې باب څه دی؟ نو بعضې خلک وایي دا د فتح یفتحونه دی، اله یالهو الهان. نو اله یالهو دا په معنا د حیرانتیا سره د عبادت سره راځي. اله یالهو عبد یعبدو، په دغه معنا باندې اله ته اله ځکه ویل کېږي چې دی معبود دی. نو مصدر په معنا د مفعول سره شو، اله په معنا د معلوه سره شو، معبود خلک عبادت کوي. دویم قول دا دی چې دا د سمع یسمعون د اله یالهون. نو چې د اله یالهون شي نو دا په معنا د حیرانتیا سره راځي.
او الله ته الله ځکه ویلی کېږي چې تمام مخلوق او د مخلوق عقول او افکار د الله تعالی په ذات کې حیران دي چې د الله تعالی کم ذات دی، څومره لوی ذات دی. برتر و از خیال قیاس و گمان و وهم و از هرچه گفته اند شنیدیم و خوانده ام دفتر تمام گشت و به پایا رسید عمر ما همچنان در اول وصفه تو مانده ام. ای آغا ذات چې د انسان د عقل نه او د انسان د قیاس نه او د انسان د تصور نه بالاتره ستا د ذات تصور نه کېږي. البحث پی درک ذات اشراکن والعز عن درکه ادراکن. د الله په ذات باندې بحث کول دا کله سړی شرک ته مبزی کوي او د الله تعالی د ذات د بحث نه شاته راتلل دا اصل کې د الله ادراک او معرفت دی. د دې وجه نه به زمونږ اکابر ویل یا من غایت معرفته القصور عن معرفته. ای هغه ذات ستا اخري پیژنګلو دا ده چې یو سړی په دې باندې اعتراف وکړي چې زه ستا د ذات د کما حقه معرفت نه عاجز یم. دغه اعتراف په عجز د معرفت د الله عین معرفت د الله دی. ٹھیک شوله جی؟ نو د الله تعالی ذات چې کومه دی نو د دې وجې نه الیه یا الهو نه دی په معنا د حیرانتیا سره. او دریم قول پکې دا دی چې دا د ولها یلیهو نه دی. نو دا دی مثال واوی ولها یلیهو ولاهن، نو به ولاهن کې دا وو په حمزه باندې بدل شو نو الهن شو. لکه وشاحون کې وو په حمزه باندې بدل شوی دی نو الته ویل کېږي اشاحون. نو ولاهون کې مو په حمزه باندې بدل شوی دی الهون ویل کېږي. او دریم قول دا دی چې دا ماخوذ دی د لاه یلیهونه لاهن، نو به دا اجوب شو لاه یلیه لاهن، به په لاهن باندې حمزه داخله شوی ده نو الهن شو، به حمزه حذف شو الف لام پر راغلو نو الله شو. لاه په معنا د ارتفاع او د احتجاب سر راځي. نو الله ته الله ځکه ویل کېږي چې الله محجوب دی د درک د مخلوقاتو نه، د مخلوقاتو رسایي د الله ذات ته نه کېږي. او دویمه خبره دا ده چې الله ته رفعت حاصل دی په هر یو شي باندې. نو په دغه حوالې سره دا د لاه یلیهونه چې کم دی مشتق دی. نو بهر کې دا د لفظ الله په باره کې یو مختصره شان خبره ما تاسو ته وکړه. نور په لفظ د الله باندې خو مفسرین اوږدې خبرې کوي او ډېرې قصې کوي، هغه دلته ثقل پیدا کوي او بیا شاید عوام ترجمه اوري. خو چون کې دا بسم الله الرحمن الرحیم اولنۍ جمله ده چې د دې نه دا قرآن شروع کېږي، نو په دې ځای کې څه خبرې ضروري ګڼو که بعضې علمي خبرې د طالبانو دپاره هغه به ضروري وي، عوام دې په هغې باندې نه خفه کېږي. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم دا څلورم او پنځم مفردات او کلمات دي د دې جملې. دې باره کې دوه درې خبرې عرض کول غواړم د رحمان او د رحیم په باره کې. یو دا چې دا الفاظ د کم لغت سره او د کم ژبې سره تعلق لري. دویمه خبره چې دا ده چې رحمان او رحیم صیغې د څه دي. او دریمه خبره چې دا ده چې د رحمان او د رحیم په منځ کې فرق څه دی. او څلورمه خبره دا ده چې د رحم او د رحمت معنا څه ده. نو دا دوه درې خبرې تاسو ته عرض کول غواړم. څنګه چې په لفظ د الله کې اختلاف و، چاوې دا لفظ عجمی دی او چاوې دا لفظ عربي دی، دغه رنګې په لفظ د رحمان او د رحیم کې هم اختلاف دی. یو قول د امام مبرد او د زجاج دی، دی وایي چې رحمان او رحیم دا عبرانی الفاظ دی او دا د چا نه مشتق نه دی. او د دې دلیل دا دی چې په صلح د حدیبیه کې چې کله هغه د صلحنامه لیکل کېدله نو د هغې په ابتدا کې بسم الله لیکل کېده بسم الله الرحمن الرحیم. نو کافرانو هلته اعتراض وکړو، وی دا مه لیکه، لا نعرف الرحمن والرحیم، منګه رحمان او رحیم نه پیژنو. او بل قرآن کې الله تعالی فرمایي واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، رحمان څه شی دی؟ نو چې رحمان او رحیم عربو نه پیژاندل د دې معنی بیا دا ده چې دا عربي الفاظ نه دي، نو دی وایي دا عجمي الفاظ دي. جمهور وایي چې دا عربي الفاظ دي. او کافرانو چې د دې نه انکار کاوه نو هغې د عناد د وجه نه کاو یا یې د جهل د وجه نه کاو.
عناد دا مطلب چې دا ورته فتح و چې رحمان او رحیم د الله صفات دي، خو د ضد او د عناد په بنیاد باندې انکار کاو. او د جهل مطلب دا دی چې دی د الله د صفاتو نه واقف نو، چې کنه د الله په صفاتو کې رحمان او رحیم شته دی نو ځکه دی انکار وکړو. دا مطلب نه دی چې کنه دا الفاظ د عربیه نه دي، نو به هر کې دا الفاظ چې دی نو دا د عربی دي، او چې هر کله د عربی دي نو دا الفاظ مشتقه دي، او په دې کې اشتقاق دی د رحمت نه مشتق دی. البته په دې کې اختلاف دی چې دا صيغې د څه دي. نو یو قول مولیانو دا کړی چې رحمان او رحیم دواړه صيغې د صفت مشبہ دي، او دویم قول مولیانو دا کړی دی چې رحمان چې دی دا صيغه د صفت مشبہ ده، دا د سیبویه قول دی، او رحیم صيغه د اسم فاعل ده. بهر کې دویمه خبره جدا ده چې رحمان او رحیم دواړه د رحمت نه مشتق دي، خو د دې دواړو الفاظو په منځ کې فرق څه دی؟ نو علماو د دې دواړو الفاظو ترمنځ فرق په 4 طریقو سره ذکر کړی دی. یو دا چې د رحمان اطلاق صرف الله کېږي، او د رحیم اطلاق په غیر الله کې دی شي. د نبی علیہ السلام په صفت کې قرآن کې رحیم لفظ راغلی دی، رحمان خاص دی په الله پورې. دی دا وایه چې الله علم دی او رحمان چې دی وصف مختص د الله تعالی دی، دا په الله پورې خاص دی. ولی په الله پورې خاص دی؟ وای ځکه چې رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه ذاتی نعمتونه بلا عوض ورکوي. دا دوه ټکي یاد ولرئ، دې ته رحمان وای، او دا صرف الله دی. انسان که کم ښېګړه د چا سره کوي او کم نعمتونه ورکوي، دا د ذاتی نه دي، دا د چا طرفه دي؟ د الله له طرفه دي. په منځ کې واسطه ده. نو انسان ذاتی نعمتونه چاته نشي ورکولی. دویم، که انسان نعمتونه ورکوي نو په عوض ورکوي، بې عوض نه ورکوي. خو یا په دنیا کې عوض غواړي چې د یو سړي سره احسان کوي، د دپاره چې دی رسه سبا کار وکړي، څه خدمت راله وکړي، یا مې خلک صفت وکړي، دا هم یو عوض دی، دا ریا چې ده. او یا په آخرت کې عوض غواړي چې خالص په اخلاص په بنیاد ورکوي، خو آخرت کې په جنت غواړي. الله تعالی چې نعمت ورکوي نو هغه ذاتی دی، او دویمه دا ده چې الله په عوض نه غواړي، او رحمان دغه ذات ته وایي. نو د دې وجه نه د رحمان اطلاق په غیر الله باندې نه کېږي، او د رحیم اطلاق په غیر الله باندې کېدی شي. دویم قول علماو دا کړی دی چې رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې عظیم الرحمتي، او رحیم هغه ذات ته ویل کېږي چې دائم الرحمتي، چې غټ رحمونه کوي او غټ احسانات کوي، هغه رحمان دی. او چې په طریقې د دوام سره احسانات کوي، هغه رحیم دی. او دریم قول علماو دا ذکر کړی دی چې رحمان دا هغه ذات ته ویل کېږي چې ټول انواع د رحم کوي، او په ټول یې کوي، تخصیص پکې نه کوي، په کافر هم کوي او په مؤمن هم کوي. او رحیم هغه ذات ته ویل کېږي چې صرف په مؤمنانو باندې رحم کوي. او څلورم قول دا دی چې رحمان کې مبالغه سوا ده د رحیم نه. نو د رحمان معنی دا ده ډېر زیات مهربانه، د مبالغې معنی به دا کوي، او رحیم معنی مهربانه. اوس په رحمان کې چې د رحیم نه مبالغه سوا ده، نو دا مبالغه یا په اعتبار د کمیت سره ده او یا په اعتبار د کیفیت سره ده. نو که په اعتبار د کمیت سره شي، کمیت مقدار ته وایي، نو رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې ډېر احسانات کوي، او رحیم هغه ته وایي چې د هغې په نسبت باندې لږ احسانات کوي. نو په دغه حوالې سره بیا خلک داسې وایي یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. رحمان د دنیا سره ځکه تړي چې په دنیا کې د الله د احساناتو تعداد سوا دی، ځکه په دنیا کې د مرحومینو تعداد سوا دی. دنیا کې الله رحم په کافر هم کوي او په مؤمن هم کوي، او په آخرت کې د مرحومینو تعداد کم دی چې مؤمنان دی، نو هلته د الله د رحمتونو تعداد هم کم دی. نو رحمان په اعتبار د کمیت سره ابلغ شه د لفظ رحیم نه. او دویم دا چې دا مبالغه به حسب الکیفیت ده. نو د مبالغه به حسب الکیفیت معنی دا ده چې رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې غټ نعمتونه کوي، او رحیم هغه ذات ته ویل کېږي چې واړه نعمتونه کوي. نو په دغه حواله سره بیا بعض خلک په خپل اذکار او ادعیو کې داسې وایي و یا رحمان الدنیا والآخره و یا رحیم الدنیا. رحیم به د دنیا سره ولګي، ځکه د دنیا نعمتونه واړه دي
او د آخرت نعمتونه غټ دي نو رحمان د آخرت سره ولګي خو په دنیا کې هم بعض نعمتونه غټ دي نو رحمان د دنیا سره هم لګي او د آخرت سره هم لګي یا رحمان الدنیا والآخره و یا رحیم الاخره. او درېمه خبره چې زه د کوم چې ما تاسو وی چې رحمان او رحیم اوس دا د رحمت نه مشتق دي. رحمت څه ته ویل کېږي نو دا مفسرین ترجمه کوي چې رقة القلب وانعطافها بحيث يسير سببا للتفضل والاحسان. د زړه نرمواله ده او یو چاته مایل کېدل دي په دې شان سره چې هغه سبب د احسان وګرځي او د ښېګړې وګرځي. نو گویا کې د رحمت په معنا کې دوه خبرې پرتې دي. یو دا چې په یو چا باندې ستا زړه وسوځي او هغه ته مایل شي او دویم دا چې ورسره احسان وکړي. دغه ځای کې یو بوډا دی ولیده انو په لاره باندې روان دی یا ناست دی زړې کپړې اغوستې دي ډوډۍ نه ده خوړلې ډېر ګډ وډ دی ستا پیړه درد وکړو او بیا د یو سلګون د جب نه راویسته هغه دې ورکړه نو دا مجموعه رحمت شي. اوس دلته کې خلک دا سوال کوي چې د رحمت په دې معنا سره نسبت الله ته صحیح نه دی او د نه صحیحوالي دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې په رحمت کې زړه پکاري ځکه رقة القلب او الله خو زړه نه لري زړه خو د ذوی الاجسامو دپاره دی. دویم دا ده چې په رحم کې د بخارج نه متاثره کېدل دي لکه ته یو بوډا ویني یو ماشوم ویني یو مظلوم ویني ته متاثره شي. متاثره کېدل دا انفعالي صفت ده. الله کې انفعالي صفت نشته الله د خارج نه متاثره کېږي. الله ټول صفات فعلي دي بار په بل شي کې اثر کوي خو الله د چا نه اثر قبلیا نو الله کې فعل شته بلکې اثر کوي خو انفعال نشته د بل اثر الله تعالی نه قبلای. نو دلته خو رقة القلب او انعطاف مایل کېدل دا خو د بار نه اثر قبلول دي. نو دا یو سوال دی. د دې سوال جواب کې امام رازی رحمه الله فرمایي هغه د الله شپږ صفات را جمع کړي دي. څو صفات؟ شپږ صفات. یو رحم، دویم غضب، دریم مکر، څلورم استهزاء، پنځم تکبر او شپږم حیا. هغه وایي دا شپږ صفات چې دي دا مبادی هم لري او غایات هم لري چې نسبت بنده ته وشو نو مبدا او غایه به دواړه مرادي او چې نسبت الله ته وشو به صرف غایه مرادي او مبدا به مراد نه. لکه مثال په تور باندې اوس رحم په دې کې ماده څه شی مبدا څه شی ده زړه سوځېدل او غایه څه شی ده احسان کول. اوس کله چې د رحم نسبت منګه بنده ته وکړو چې رحیم زاده سے په هغه کس باندې رحم وکړه نو د دې معنی به دا وي چې ډېر په درد وکړو او پیسې ولا بیا ورکړي دواړه به مرادي مبدا هم مراد شو غایه. خو که د دې نسبت منګه الله ته وکړو چې الله په پلانی رحم وکړه نو معنی به دانه چې د الله له درد ده الته به مبدا نه مراد څه به مرادي غایه به مرادي چې الله تعالی احسان وکړي دې سړي سره فضل وکړي دې سړي سره. یا مثال په تور لفظ د غضب شو دا د الله صفت ده. غضب څه ته ویل کېږي؟ غلیان دم القلب بحيث يصير سببا للانتقام یا غلیان دم القلب عند اراده الانتقام. دا دواړه خلک کیا غلیان زړه وینه جوش کې رااله په وخت د اراده د انتقام کې تعالی سات چا سپېړه درکړه او ستا د انتقام اراده پیدا شول نو د زړه وینه د جوش کې رااله. اوس په دې معنی نسبت الله ته صحیح نه ده ځکه یو خود الله زړه نه بل دا چې د زړه وینه جوش کې راتلل د خارج نه اثر قبلول دي. نو دلته هم دوه شی نه دي. یو د یینې د زړه جوش کې راتلل دا مبدا شوله او یو د دې غایه ده چې سړی له سزا ورکوله. نو چې کله بنده ته نسبت وشو چې بنده په غضب کې راغی په پلانی باندې نو الته به دواړه مرادي چې یینې په جوش کې رااله د زړه او هغه سړی له سزا ورکړه. خو کله کله دې نسبت الله تعالی ته وشي نو به الته کې مبدا نه مراد به څه مرادي الله غضب وکړي یعنی سزا یې ورکړه عذاب ولا ورکړه. نو په دغه حواله سره د رحم نسبت دلته کې الله تعالی ته چې دی نو هغه ټیک دی او برابر دی او صحیح دی. نو دا د بسم الله د مفرداتو هغه تشریح وا چې تاسو په وړاندې باندې ما انتهای اختصار سره وکړه. باقی د بسم الله الرحمن الرحیم سره سنوکتی تړلې شوې دي هغه نقطو باندې به سبا بحث کو. وما علینا الا البلاغ.